روح څه شی دی؟ انسانانو د تاریخ په اوږدو کې د روح له پیژندلو سره مینه لرله، نو ځکه په ډیرو افسانو کې د هغه یادونه شوې ده. د وخت فیلسوفان، حاکمان او طبیبانو په دې هکله خپلې نظریې بیان کړي دي. د روح په تړاو هر پوه انسان ته پوښتنه پیدا کیږي چې روح څه شی دی. د انسان بدن له دریو اصلو څخه جوړ شوی دی: لومړی بدن، دوهم روح او دریم نفس. پښتو قاموس کې د روح یا ارواو معناوې ډول ډول لکه زړه، نیت، سوچ، غوښتنه، ذات او داسې نور ښودل شوي دي. روح یوه دینی او فلسفي اصطلاح ده چې ټول دینونه په هغه باور لري، یعنی جسم غیر مادي موجود دی. روح غیر مادي او مجرد دی او هر موجود یو روح لري. روح مادي حالات نه لري، نه حس کیږي او خوځښت یې هم نه لیدل کیږي. د هغه وتل له بدن څخه هم نه تر سترګو کیږي. که په جسم کې روح نه وي، پوستکی، هډوکي او غوښه ژر خراب او خوسا کیږي. همدا روح دی چې بدن کلونه له خوسا کېدو څخه ساتي. هغه په خوځښت او خبرو راولي، هوښ او پوهېدنه ورکوي. روح انسان ته واک ورکوي چې له خدای جل جلاله سره پټې اړیکې پیدا کړي. جالینوس وایي انسان 3 روحونه لري. هغه د طب له نظره سره سم زړه د روح مرکز او ځای بولي، چې دا نظر تر اوسه د پوهانو د منلو وړ دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د انسان روح ډیر ګران بیه جوهر دی. هر څوک چې د هغه ساتنه وکړي، د هغه ارزښت به ډیر کړي. څوک چې په ارزښت پوه نشي او له هغه ساتنه ونه کړي، د هغه ارزښت به کم کړي. امام غزالی رحمه الله په کتاب مشکات الانوار کې د روحونو مرتبه 15 بیان کړي دي. لومړی حساسه روح، دوم محسوسه روح، دریم خیالي روح، څلورم عقلي روح، پنځم قدسي یا ذکری روح.